نن ورځ موږ د چاپېریال نړیواله ورځ لمانځو، کومه چې زموږ د نړۍ او افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ ده. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې وروستیو مرګوني سیلابونو ته وګورئ. هر څه چې په مخ راغلل له منځه یې ویوړل. کلیوال، څاروي، کورونه، سړکونه او پلونه. لږ تر لږه 100,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. موږ له دغو کورنیو سره د دوی په دغه غم کې ځان شریک بولو او غواړو د دې ناورین د اغیزو د کمولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. په افغانستان کې د ملتونو سازمان او همکارانو له مخه په اغیزمنو سیمو کې شاوخوا 10,000 خلکو ته د خوراکي توکو او کرنې مرستې، 2,500 خلکو ته د سرپناه، پخلی او د تشناب توکي او همدارنګه د حفظ الصحې بستې رسولې دي. د مسلې یو ځل بیا د اقلیم د بدلون په وړاندې دغه هیواد خورا زیانمنونکي ښودلی، کوم چې د نړۍ یو له تر ټولو زیانمنونکي هیوادونو څخه دی او موږ ته د مخنیوي اقداماتو لپاره د اړتیا خبرداری راکوي. افغانستان هم د لسیزو جګړو او کم پرمختګ کولو له امله د چاپېریال له جدي ګواښونو سره مخامخ شوی چې د دې هیواد زیانمنتیا نوره هم ډیروي. سږ کال د چاپېریال د نړیوالې ورځې تمرکز د ځمکې په بیا رغولو، د دښتو د زیاتېدو څخه د مخنیوي او د وچکالۍ سره انعطاف رامنځته کول دي. د ځمکې بیا رغول کولی شي د ځمکې د تخریب، وچکالۍ او د دښتو د زیاتېدو څخه د مخنیوي په برخه کې ګټور واوسي. د طبیعي زیرمو ښه مدیریت په دې معنا دی چې د اقلیم اړوند ناڅاپو اغیزو سره مطابقت رامنځته شي او د ډیر استعمال او تخریب له امله طبیعت ته د زیان رسولو مخنیوی وشي. په ټول هیواد کې موږ د ټولنو سره د بیا رغولو په برخه کې د مرستې لپاره کار کوو ترڅو د سرچینو مدیریت ښه کړو، دوامداره کرنې ته وده ورکړو او په زیربناوو کې پانګونه وکړو. یوازې تیر کال مو 1.6 میلیونه نیالګي کرلي او 178,000 هکتاره ځمکه مو له د تخریب څخه بیرته راژغورلې ده. په ټوله نړۍ کې موږ د افغانستان او د هغه ځانګړي ښکلي چاپېریال لپاره د نړیوال ملاتړ د رامنځته کولو هڅې کوو او موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان د اقلیم بدلون د قرباني په توګه په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړي. لکه څنګه چې موږ د چاپېریال نړیواله ورځ لمانځو، ژمنه کوم د افغانستان د چاپېریال ساتنې لپاره د افغانانو سره کار کولو ته دوام ورکړم.